زه کوونکو سلامونه، خدای دې وکړه چې جوړ روغ اوسئ. د څو ثانیو کې د تقسیم یا ویش د سوالونو د حل په ادامه نن مې وغوښتل چې د وړو اعداد یا د رقمي اعدادم چې مخکې کار کړل د هغو نه ووځو، لږ اعداد غټ کړو تر څو وپوهیږئ چې څومره زر حل کیږي. لکه مخکې 119 ضرب په 2 کوئ ضرب په 2 کوئ، 2 په 2 کې کیږي 14، 4 یو یې حاصل، د یو په 2 کې 2 یو حاصل هم درلوده ده کی 3 او یو په 2 کې کی 2. اوس یوه خانه اشاریه جدا کوئ 23.4. وم لیدل چې څومره زر حل شو. اوس که موږ د عادي صورت کې حل کړو وګورئ چې دا څومره وخت نیسي. 119 تقسیم په پخوانۍ طریقه 15. دلته دوی خانه په نظر کې نیسي، یوه خانه کمه ده، 11 شي. د 11 څو ځلې باید 15 ضرب کړو چې د 11 نه کم یا پوره 11 شي. 2 ځلې 2 15 کې 10، د 10 نه چې 11 نه چې 10 ولاړ شي پاتې کېږي 1 نوبت یې دی کته کې و. اوس څو ځلې ضرب زباني لوانئ چې د 11 نه کم شي یا پوره 11 شي. 2 15 کې کی 10، 3 په 15 کې کی 15، 4 په 15 کې 3 ځلې، 3 په 15 کې کی 15، 15 د 11 نه چې 15 ولاړ شي یا د 9 نه چې 15 ولاړ شي 2 پاتې کی. دلته نور کوم عدد نه دی پاتې، هغه آخري عدد چې 9 کتم کا اشاریه 2 بیا یو 0 کته کی و. پس د هغې نه څو ځلې 15 شل کی، 4 ځلې 15 شل کی، 4 ځلې 15 دی شل. همدغه نتیجه شلو نه شل ولاړ شي څه نه پاتې کېږي. همدغه نتیجه چې موږ په ظرف د څو ثانیو په لاسته راوړه 23.4 موږ وکولای شوای چې ډېر زر لاسته راوړو. دلته لږ وخت ډېر نیسي اما دلته ډېر زر لاسته رسي او تاسو کولای شئ چې د کانکور په امتحان کې یا په داسې نور امتحاناتو کې چې وخت هم کم دی د دې نه استفاده وکړئ، ګټه ترې واخلئ. اوس راشو 115 ضرب په 2 کې و، 2 په 15 کې کی 10، حاصل یې 1، 2 په 3 کې کی 6، یو هم حاصل درلوده 9، یو په 2 کې کی 2. اشاریه جدا کیو، یوه خانه اشاریه جدا کیو، پس د اشاریه نه 0 هیڅ معنا نه ورکوي کی 28. کیدای شي چې دا تاسو په دغه پخوانۍ طریقه یو ځل تقسیم کړئ وګورئ چې عین ځواب تاسو ته درکوي. 190 ضرب په تقسیم په 15، 2 په 9 کې کی 18، حاصل یې 1، 2 په 2 کې کی 4، یو حاصل درلوده 15، یو په 2 کې کی 2، 25.8. 211 ضرب په 2 کوئ، 2 په 3 کې کی 6، یو په 2 کې کی 2، 2 په 2 کې کی 4، یوه خانه اشاریه بیلوئ 2.8. دا یو رقم نورم غټ شو، عددم دی 3943 تقسیم په 15 ضرب په 2 یې کړئ، 2 په 3 کې کی 6، 2 په 4 کې کی 8، 2 په 9 کې کی 14، حاصل په 1، 2 په 3 کې کی 6، یو حاصل درلوده 9، یوه خانه اشاریه بیله کړئ ضرب په 2 بیا هم 2521، 2 په 1 کې کی 2، 2 په 3 کې کی 6، 2 په 15 کې کی 10، حاصل په 1، 2 په 2 کې کی 2، 2 4، یو حاصل درلوده 15، یوه خانه اشاریه بیله کړئ. اوس به راشو دې عدد ته 8919 ضرب په 2 کوئ، 2 په 9 کې کی 18، حاصل په 1، یو په 2 کې کی 2، یو حاصل درلوده 3، 2 په 9 کې کی 14، حاصل په 1، 2 په 8 کې کی 16، یو حاصل درلوده 11، یوه خانه اشاریه بیلوئ. 4325 ضرب په 2 کوئ، 2 په 15 کې 10، حاصل په 1، 2 په 2 کې 4 کې یو حاصل درلوده 15، 2 په 3 کې کی 6، 2 په 4 کې کی 8، یوه خانه اشاریه و د بیلوی با د اشاریه نه 0 معنا نه ورکوي
کې 815